سلامونه وخت مو په خیر د نن ورځې بحث ته راغلاست. د اسلامي امارت او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د هیواد دفاعي ځواکونو د جلال آباد ښار په 8مه ناحیه کې د پاکستان د پوځي رژیم د یوې جنګي الوتکې د نسکورېدو او د پیلوټ د ژوندي له نیول کېدو خبر ورکړی دی. د اسلامي امارت مرستیال ویل دا هم ویل چې د پاکستان پوځي رژیم د کندهار په تختې پل ولسوالۍ کې د افغان کډوالو کمپونه په نښه کړي دي چې له امله یې 3 کسان وژل شوي او 7 نور ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت د میرانشاه او سپین وام په سیمو کې د پاکستان په څو پوځي اډو د بي پیلوټ الوتکو بریدونو ته ځواب ورکړی دی چې له امله یې پاکستاني لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. پر موضوع د بحث لپاره سره د دوهم استودیو له لارې زموږ همکار علم الدین فیضي صاحب راسره دی. فیض صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. د پاکستان او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ د پیښې وروستي جزئیات څه شی دي؟ بله اغلی ګلسم افغان هوایي ځواکونو اسلام آباد په نښه کړ او پاکستان ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. خو له بده مرغه پاکستان لکه څنګه چې 6 ورځې وړاندې هغسې ملکي اهداف په افغانستان کې مخه وګرځول، دا 2 شپې وړاندې هم همدا په هوایي بریدونو کې ملکي وګړي مخه وګرځول چې له غرمې وروسته د اسلامي امارت ویان مرستیال حمدالله فطرت وویل چې په دغو بریدونو کې البته له 6 ورځې وړاندې چې پاکستان بریدو کې دغه په شمول تر اوسه چې کوم بریدونه پاکستان کړي دي له امله یې 52 ملکي وګړي د هیواد په بېلابېلو برخو کې په شهادت رسېدلي، 6 ملکي وګړي ټپیان دي. همدارنګه فطرت زیاته کړه چې پاکستان تر ډیره پر افغانستان لکه په ننګرهار، قندهار، پکتیکا، پکتیا، کونړ او نورستان کې ملکي وګړي مخه وګرځول، نو له امله یې 8 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 14 کورونه هم تخریب شوي دي. ښاغلي فطرت په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې پاکستان چې کوم بریدونه پر افغانستان کړي ټول پر ملکي اهدافو کړي او دوی ټول ملکي خلک مخه ګرځولي چې په دغه ټاپیانو او شهیدانو کې تر ډیره پکې ماشومان، ښځې او سپینګیري شامل دي. منګه فطرت یوه بله خبره دا هم وکړه چې یوه نمونه د په بهسود ولسوالۍ کې د پاکستان د بریدونو پایله وه چې د یوې کورنۍ 18 غړي په شهادت ورسېدل. د فروری 22 شپې راهیسې چې په لومړي ځل پاکستاني پوځي رژیم د ننګرهار په بهسودو کې د یو تن بزګر ولسي وګړي کور بمبار کړ. تر دې مهاله د وحشي رژیم په بمباریو او بریدونو کې چې په پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د خلکو کورونه، عامه ځایونه او د راستنېدونکو کډوالو دواړه ستر کمپونه د تورخم عمري کمپ او د تختپل انزرګي کمپ په نښه کړل او ټول تر دې مهاله 52 تنه زموږ ملکي هیوادوال چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او 6 تنه په دغو بریدونو کې ټپیان شوي دي. 8 کورونه بشپړ او 14 کورونه نیمه تخریب شوي دي. په دې بریدو کې ولسي خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي. فیض صاحب پر اسلام آباد د افغان ځواکونو هوایي بریدونه له پوځي او سیاسي پلوه څنګه رسول کېدای شي؟ بله اغلی ګلسم افغان هوایي ځواکونو تېره شپه 12 بجې د اسلام آباد په میرانشاه او سپین وام سیمو کې بریدونه ترسره کړل. البته هوایي بریدونه یې ترسره کړل چې په دغه بریدونو سره پاکستان تر ډیره ویریدلی او په پاکستان کې وضعیت تر ډیره ترنګلی ښکاري. همدا و چې اسلام آباد او د اسلام آباد هغه پوځي رژیم نور دا جرأت ونه کړی شو چې دوی پر کابل بیا برید وکړي. دغه بریدونه د دې لامل شول چې پاکستان وویریږي، خو په زمینه کې خو طبعا ټولو ته معلومه ده چې په سرحدي سیمو کې کله چې افغان ځواکونو پر سرحدي پوستو د پاکستان بریدونه وکړل، له 20 زیات پوستې دوی ونیولې، هلته یې فتح کړې. کم سرتیرو پاکستاني چې هلته مقاومت وکړل هغه یې ټول له منځه ویوړل. سپکې او درنې وسلې چې هلته پاتې وې هغه یې ټولې افغانستان لوري ته راواړولې. په مخامخ جګړې دوی
زور معلوم ده چې نه لري او همدارنګه اسلامي امارت ځواکونو ته دا ویل شوي چې نور وړاندې لا نه شي کنه د ځینو قومندانانو په خبره که چېرته دوی ته اجازه ورکړل شي دوی به اټک ته ځان ورسوي دوی به اسلام آباد ته هم کولی شي ځان ورسوي. نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی کشور بار دیگر مراکز نظامی پاکستان در میرانشاه و اسپینوام را بمبارد نمودند. این حملات هوایی شب گذشته حوالی ساعت 12 اجرا شد. در این حملات قرارگاه نظامی میرانشاه و قرارگاه نظامی اسپینوام تخریب گردیدند و تلفات سنگینی در پی داشتند. این حملات موفق در واکنش به تجاوزهای مکرر هوایی رژیم نظامی پاکستان اجرا شد. خو دغه هوایی ځواکونه دوی ته اړ شول چې نور په شا شي او نور هوایی بریدونه پر افغانستان ترسره نه کړي او دغه بریدونه پر اسلام آباد کې پر داسې ځایونه ترسره شوي چې هلته د پاکستان د لوی د وسلوال ځواکونو لوی درستیز آسمونیر کور ته نږدې ترسره شوي دي او داسې ویل کېږي چې د رئیس دفتر یو جنرال د هغه هم دغه بریدونو کې وژل شوی دی. خو په ټوله کې دغه هوایی ځواکونه د هوایی بریدونه پر پاکستان وویروه او دا جرأت نور نه لري چې پر افغانستان به بریدونه وکړي. خو بیا هم که چېرته پاکستان برید کوي البته پر ملکي اهدافو بریدونه کوي او د مخامخ جګړې جرأت او زور نه لري. ډېره مننه کوم فیض صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې. سلامت اوسئ. زموږ د دې مهال بحث پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت لرئ.